السلام علیکم ګرانو ملګرو کتونکو، زه کرن خان یم او نن در سره دغه پیغام شریکوم چې زموږ ډېر تکړه ملګری لیاقت علي خان چې هغه ښکلي فلمونه جوړ کړي هم دي، خو اوس یې دا یوه هڅه کړې ده چې د پښتو د سینما چې ده د دې دپاره یو ښه ښکلی موضوعاتي روایتي فلم جوړ کړي او هغه داسې جوړ کړي چې بیخي زموږ د پښتو دغه دود دستور پکې راونغاړي. په دغه لړ کې په 12 14 او 14 اکتوبر باندې په پیښور نشترحال کې دیو داسې نوي ملګري اخیستل غواړي په دغه فلم کې د رول کولو دپاره، د کردار لوبولو دپاره، چې هغه نوي خلک نوي مخونه نوي څیرې او په هغو کې هغه لیاقتي چې دغه کار وکولی شي. نو د دغې دپاره تاسو کولی شئ چې راشئ، دغه 3 ورځې به دیو دغه ملګري انتخابوي. دیو به ججان هم راغوښتي، تکړه هغه کسان چې هغه پوهی په دغه هنر باندې، په دغه اداکارۍ په هنر باندې پوهی. او زما په خیال چې دا یو ښه قدم دی. لیاقت همیشه داسې موضوعات یا داسې نوي څیزونه راوړي. زما خو دا خبره خوښه شوه، زما نه یې دغه هیله وکړله چې زه باید دغه خلکو ته خبرتیا ورکړم. نو که په دغه اړه باندې یا څوک هغه خلک چې د فلم خواهش لري چې موږ دې په فلم کې راشو، په لوی پرده باندې دې راشو او کار دې وکړو، نو که دغه معیاري کار کیږي تاسو پکې هم راشئ.